چا په خبره و د نوم په کتو سره کوم پوهنځی مه ټاکئ که غلط مسلک مو وټاکه تر مرګه پورې به مو شا پرېنږدي خپله خوښه مو ده هر څه مو چې خوښي خوښي کوي موږ مو تر شا ولاړ یو څه ته چې اړتیا وي تاسو لپاره یې کوو نجیب کاکا یوه پوښتنه کوم د پوهنتون زده کوونکو ته بورس ورکوونکی داسې ډېر شرکتونه او بنسټونه شته یو ځل به هغوی سره هم خبرې وکړو ان هېواد نه بهر هم خلک لیږي والله زه خو خپل اولادونه هېواد نه بهر نه لیږم که درس لولي هم دلته دی ولولي زما مخې ته دې ووسي سمه ده اندېښنه به کوو بیا به یې وګورو مورې ته ولې داسې وایې دا ځایه کې ډېر ښه پوهنتونونه شته د خور لپاره مې اخر ته به هم بیا وکړو ته دې هم خور مه ځوروه هله راځه سردار صاحب څه فکر کوې دا ښځه به چېرته ځي زما افغان پیکاس ته ورځي زه کوم بل اټکل نه کوم پوه شوئ خیري خبرې دې باز کا کمره دې چمتو ده چمتو ده د غږ اورېدو اله هغه هم چمتو ده زموږ یو ملګری دی په ټکنالوژۍ کې ډېر تکړه دی هغه دا پیدا کړی دې ته پارابولیک میکروفون وایي بیه یې څومره ده ډېر ګران ښکاري خیري کیسه کې مه کېږه څرګر صاحب مه کېږه هغه ملګری پردی نه دی او هو تاسو پوهېږئ دا آله تر 400 مترو پورې همغږ اورېدلی شي وای ښه ده موږ ولې دا سویل ځان سره نه بیایو ها د ښځو خبرې زما حوصله په تنګوي ثابته یو ځل به یې وګورو که څه مو پیدا نه کړل بیا به یې په سر وولو چې ختمه شي ډېر ښه اوه اوس لږ څه ارامه شوم وروره زه وایم چې خپلې ډلې ته باید یو نوم پیدا کړو یو ښکلی نوم څنګه د بېلګې په توګه د شپې شولیا په څېر یا هم د تیارې ښاغلو په څېر وروره که څنګه یا هم درېک مهرباني وکړه زه او عاقف دواړه ښه ډله یو هو ته هم ځان ته یو کس پیدا کړه توبه ما تاسو ته یو نوم پیدا کړی خیري څنګه نوم وروره زاګور او چیکو څنګه دی دا خو هېڅ نوم نه دی زما زړه مه مات کړ ښځې دا کورته یې مې څیرې ده دا خو به دې ګنډلې وه نه مې دی لیدلی بخښنه غواړم سبا ته یې ګنډم سمه ده زه اوس ځم همدا اوس کور ته راغلی جامې دې بدلې کړې او اوس بېرته ځې نه پوهېږم څنګه دومره بوخت یې څه وکړم ښځې هغوی هېڅ ارامه نه کښېنې زه څه ګناه لرم که هم رښتیا وایي خو زما په اند تاسې د دې مخکې له وخته زوال کار نشئ خلاصولی نجیبه دا کار پای ته نه رسېږي له دومره ستونزو وروسته موږ بیا هم پایله نشو لیدلی نجیبه یو کار چې پای ته ونه رسوم نه مې خوښېږي ډېر مخته تللي یو ورشه وګوره زنده‌باد بېشکه ممدو غرور مې زمری دی د ټولو د ماښام په خیر وي څنګه یې ممدوحه ښه یم امر صاحب خیرات دی د باندې ځئ هو لږ څه کار لرم چېرته ځئ امر صاحب زه به هم لاړ شم بخښنه غواړم په حالت خو پوهېږي کله چې دندې ته راوګرځېدې بیا به راسره لاړ شي آها امر صاحب اوس یې له ما نه هم پټوئ باور وکړه دا حالت ما لا ډېر ځوروي کله چې شا ته وګورم او تابونه وینم زما لپاره هم سخته ده یو څوک یوه تېروتنه کولی شي هو خو په خواشینۍ سره له موږ نه پرته دومره فرصت نه راکوي سمه امر صاحب ډېر ښه پوه شوم ښه وخت ولرئ ښه رڼا چېرته ده خورې غوښتل مې له تا نه پوښتنه وکړم تر اوسه نه ده راغلې الله الله په دې وخت کې چېرته ده خورې خدای دې وکړي چې دومره چې د سپېرې ته اړتیا پیدا نه کړي ډېر پام کوه هغه زه هم در سره لاړ شم ته هم دلته پاتې شه هغه سړی غواړي ما سره خبرې وکړي تا سره نه ښه نو مامده ورور خبر دی البته چې نه او باید خبر هم نشي او ته هم خپله خوله بنده وساته او وګوره مامدو زنګ وهلی که ځواب ورکړم زر پوښتنې به رانه وکړي خورې والله زه خو وارخطا شوی یم هله هله ډېرې خبرې مه کوه
زه د هیڅ نه یم لیدلې او خبر هم نه یې. سمه ده ښه نو زه لاړم. موبایل ته هم ځواب نه ورکوي. هرومرو به ډېر کار لري. کېدای شي کومه غونډه کې وي ممدوحه. حالت خراب دی. رانه خو په ارامه نه کښېني. خدای پوهېږي چې چېرته به وي. سمه ده خو ماته باید خبر راکړی وای. نه زړه مې ارامه نه دی. زه به یو ځل دفتر کې وګورم. ډېر وخت شوی و چې خواږه مې نه و خوړلي. واخله ته یې وخوره. مننه کوم نه غواړم. مې ویل واخله. څنګه پوه شوم؟ حالا د امنیتو خانه کې ښه روښانه شو. ماښام په خیر. مامده وروره خیرات ده؟ رانا بیا کوم کار پسې وتلې ده؟ نه پوهېږم وروره نه پوهېږم. د هغه کس لیدو ته تللې؟ کور ته تلله اوس باید په کور کې وي. زه هم دا اوس کور نه راغلم هلکه. ولې موبایل ته ځواب ورنکړه؟ ووایه چېرته سره ګورې؟ دا ته څه وایې مامده وروره؟ یوسفه وګوره زما مغزه مه خرابوه. دا خبر د سوها خبریالې لور راوړی و. رانا ښایي هغه هم زموږ د سربلند چې دا خبر یې هغې ته رسوه. ښه نو اوس څه کوې؟ هغوی څه وایي خیري؟ زه څه نه اورم. څنګه یې نه اورې؟ دا هلک کار نه کوي. ته یې ماته راکړه. هغه غږ یې بند کېږي. خدایه څه شوي؟ زما هېر شوی و چې دا سم چارج یو کار خو سم وکړه خیري. یو کار د کار ورختې. ماته یې راکړه ماته یې راکړه. څرګر څه داسې مه وهه په دې نه جوړېږي. ډېره حساسه آله ده. داسې نه جوړېږي که نه ډېره حساسه آله ده. دا تاسې څه کوئ؟ خیري له مخې مې لرې شه لرې شه ځه. عاقفه یو څو نور انځورونه هم واخله. سمه ده سمه ده. لارۍ حرکت ته نه پرېږدي؟ نه اوس په لاره کې. یعنې څنګه؟ لاره یې هماغه ده خو بار مې ورته بدل. وسلې مې په بل موټر کې ځای پر ځای کړي. هغه موټر مې د سرې میاشتې موټر ته ورته کړ. کله چې نجیب په لارۍ کې بوخت شي بل موټر به په ارامۍ سره تېر شي. غواړم چې پوه شم دې لارۍ کې چې نجیب د ورپسې دي څه دي؟ نه کېږي که ویې وایم بیا به دې حیرانتیا کمه شي.
حالا نو زه دلته یوازې راغلم خو سمه ده مسافه په پام کې ونیسئ او څارنې ته دوام ورکړئ د عملیاتو لپاره زما خبر ته په تمه شئ سبا امیر صاحب زه وروسته به پولیس موږ ودروي زما د اشارې په تمه اوسئ سمه ده تاسو ټول خپلې وسلې چمتو کړئ توبه خدایه دا سړی څه شو څوک خو نشته که نه نشته یوازې راغلی یم سندونه دې راوړل ټول دلته دي له دې سندونو سره به هغه سوهانو سره ټول عمر زندان کې تېر کړي ته نور خو څه پوهېږې دغه نجلۍ چا سره خبرې کوي وداد خو به نه وي لاره یې ودروله پولیسو ولیدل دا موټر د سرې میاشتو موټر ته ورته کول د چا فکر و نور به د چا فکر وي د پیکاس فکر و هله ښکته شه هله نو هله ښکته شه که نه ښکته شه راځه خیریت دی امیر صاحب دا سړی ښه بلد دی سمه ده امیر صاحب هله راشه موټر یې ودروه واک شئ تر څو چې ما ډز نه وي کړی هېڅوک ډز ونه کوي سمه ده وګوره دا دوسیې څارنوالی ته ویسه سمه ده هغه سړی سربیره په دی چې یو څارنوال دی د ترهګرۍ سازمان رهبر په څېر حرکت کوي پوه شوې
داسې ډېرې دوسیې شته چې بېګناه انسانانو مجرم بللي دي. په دې کې هر څه شته. وګوره، د سړي هڅه وکړه د ځمکې لاندې څخه پیدا شوې وسلې. داسې ښکاره کوي چې پولیسو په خپله هغه وسلې هلته ښخې کړي دي. دا ټول کارونه څارنوال سوها کړي دي؟ هو، نور کارونه یې هم کړي. په توکات کې 40 کورونه کې وسلې ځای پر ځای کړي او زموږ علبي هېوادوالو راپارولو لپاره یې چاټل او راپاروونکي سندونه ځای پر ځای کړل. دا د زده کوونکو کورونه زیاتره د خپله سوها او د هغه ډلې لخوا کنټرولېږي. که دا عملیات بریالي شوی وای، په 6 نورو ولایتونو کې به یې دې ورته عملیات ترسره کړي وو. جوماتونه یې د ترهګرۍ کور په توګه خلکو ته وروپېژندل او هغوی دا هڅه کوي چې حکومت او خلک له جوماته بېزاره خوري. دا ټول کارونه نه کوي، خو په دې کار ښه بلد دي. د جعلي اسناد او دروغجنو شاهدینو په وسیله ځان ژغوري. له خپلې ډلې سره یو ځای دا کارونه ډېر په ښه ډول مخته وړي. موخه یې د لویې ګډوډۍ رامنځته کول دي چې دولت یې مخه نشي نیولی. څه نشته. هلئ هلکانو، موږ به لارې بلټو. پام کوئ ملګرو، پام کوئ. عامر صاحب پام کوئ. عامر صاحب تاسو وګوره، زه په تاسو باور کوم دا دوسیې ډېرې مهمې دي. په دې سندونو سره به د ډېرو بېګناه کسانو ژوند وژغورئ. ډېرې پټې پېښې به ښکاره شي. صبر وکړه، پولیس یې ونه خوځېږي. تا خو وویل چې یوازې راځې، ما ته دې دروغ وویل. ما په تا باور کړی و. وغورځوه، ونه خوځېږي. رانا ته ښه یې؟ ښه یم. ته له کومه راپیدا شوې؟ یوسف راته وویل چې دلته راځې. هلته څوک و په چا دې ډز وکړ؟ نه پوهېږم، هغه سړی مې وویشته. اوس به پوه شو. ما پسې راځه. هم دلته و.
دلته خو څوک نشته. ومې ویشته ډاډه یې. وګوره د وینو نښه شته. تښتېدلی. رانا ته هم دلته پاتې. هلته ده. ودرېږه مه تښته. ودرېږه. ومې ویل ودرېږه مه تښته. دا سړی چېرته ورک شو؟ رانا ستا وژل بلا ډېر زما په ګټه وي ممدوحه. څه وشول ممدوحه؟ هغه کس دې پیدا کړ؟ نه دلته څوک نشته. رانا راځه چې ویلټوو هم دلته چېرته به وي. ډلې ته دې خبر ورکړی؟ خبر مې ورکړی. راځه چې ځو. اوس به وخته تښتېدلی وي. راځه. له نیکونو مزاج شو. د څپېړه خوند جلا وي. دلته سړي ثابت دا دې کوي پام کوه. څنګه له دوی نه ځان ګورو؟ زما فکر ته یوازې یو څه راځي. ما غوښتل در سره ملتیا وکړم خو زه موټر چلم. د پولیسانو وژل خو زموږ کار نه دی که نه؟ دومره خو پوهېږم ثابته. احتیاط کوه وروره، ځان سره لږ پام کوه. څه شوي؟ خدای دې وتښتېده. ساکار دی بس ژوندی اوسئ. درته مې ویلي وو چې دومره خو پوهېږم. وګوره هېچ چا ته هم زیان ونه رسېده. سمه ده خو دې ماسک سره خو زه هېڅ احساس نه لرم. خیري خو له دې خونده بې برخې پاتې شو. رښتیا هغه نه کوم خبر شته؟ نه. خدای ونیسي. ټپي شوی ملګری مو څنګه دی؟ روغتون ته یې بوتلم مېسه، خو حالت یې ډېر خراب و. دې لارۍ کې څه پیدا شول؟ نه مېسه، په دې لارۍ کې یوازې تش صندوقونه دي. موږ ته یې لویه لومه جوړه کړې. هغوی پوهېدل چې موږ دا موټر دربو. لږ څه وروسته باید امنیت ته لاړ شو. هر چا چې تاسې رالیږلي هر څه باید راته وښایي. زه څه نه وایم. څنګه چې ګورې امیر صاحب دا سړی نیت لري بې ژبې شي.
توبه دوی مې هسې معلومات کړي وو ته دته وګوره څومره مرستندویه کسان دي وبه ګورم چې پایله یې څه کېږي په خیر راغلی هغه بله لاره یې څنګه شوه په لاره کې ده رابه شي هغوی هغه لاره یې ودروله ښاغلیه موږ په ارامه د هغه ځای نه تېر شو یعنې ټول توکي چمتو دي ډېر ښه ډېر ښه آفرین پیکاسا خلاص یې کړئ د دې وسلو پټې شمېرې پاکې شوي دي که ونیول شي هم څوک نه پوهېږي چې له کوم ځایه راغلي دي د پولیسو له لاسه څنګه وژغورل شوې زه تل یو دویم پلان ساتم کایا کېدای شي د نجیب په مرګ دې هم ډېر در حیران کړم رښتیا وایه ډېر به ښه شي ډېر فوقالعاده کار به وشي آفرین دې پتا وي ستا په څېر سیاسي کس سره داسې کلمې ښې نه ښکاري کایا نور نو پام کوه بله هر څوک چې زه به یې درته ووایم ستا کس نیول شوی دی په لوړ ګمان به ستا نوم موږ ته هم راکړي اوس نو غلی پاتې کېدلی شي خو په یاد دې وي چې ډېر زر به سره مخامخ شو تاسې سره مخونه ډېر دي تاسې دوه مخې نه بلکې اووه مخې نوي موجودات یئ څه شوي نجیب بیا هم بریالی شوی چې ژوندی پاتې شي توبه دوی خو په رښتیا ښه مرستندویه کسان دي خو ترهګري سازمان دی وای بېشرفانو سري مشره وګوره موږ څومره په سختۍ تاسې ته مواد چمتو کړي تاسې هم د ژمي په خوب ویده یئ افسوس دې وي تر اوسه مو داسې عملیات نه دی کړی چې ډېر شور یې جوړ کړی وي موږ څوک ښاغلی مینیکا له هرې خوا راباندې ډېر فشار دی اروپا چې موږ ته د روزنې کمپونه جوړ کړي وو هغوی هم اوس له موږ نه مخ اړوي راویښ شئ وسلې در سره واخلئ ووایئ چې تر اوسه لا موږ دلته یو او تر اوسه نه یو مړه شوي د مړو په څېر مه ویده کېږئ لږ افسوس دي د غره کسان ډېر اندېښمن دي دا حالت نشي زغملی په داسې حالات کې څنګه راویښ شو تر څو چې موږ دا کار خلاص نه کړو هېڅ هم نه خلاصېږي تر ننه ستاسې تر شا وو له دې وروسته هم در سره یو کېدای شي بدو ورځو کې واوسئ یوازې موږ نه ستاسې حالت هم ښه نه دی که نه ته موږ پرېږده سري زما خبره ښه واوره لږ څه حرکت ته اړتیا لرو د تل په څېر زموږ عادت هم دا دی د وینې بوی ټولو ته ګټه رسولی شي لږ څه ماینونه ځای پر ځای کوي یو څو عسکران شهیدان کوي که نه نو هغوی به اساسي قانون د هېواد عادي وګړو په وسیله بدل کړي که په دې کار کې بریالي شي بیا به زموږ حالت له دې نه هم بدتر شي دا کار باید هیڅ کله ونه کوي همدارنګه د سیمې خلک باید قانع کوي چې د اساسي قانون بدلون ونه مني څنګه یې قانع کور ته ووایو چا چې برید کړی و هغوی ته سزا نه ورکول کېږي ورته وایي د کردانو په ضد حکم شوی چا چې د څارنوالانو دا دې ترې اخیستي هغوی ازاده پرېږدو ورته ووایي چې دې خلک د په عسکري محکمو کې محکمه شي هر حزب چې مخې ته راشي باید وتړل شي دا ځل زموږ کار ډېر سخت دی له څېرې نه به مو ماسک لرې شي ښه نو تاسې یې مه قانع کوئ یوازې یې راوپاروئ ښه نو موږ څه وکړو د نوروز جشن تېر شو ناوخته مو کړه زه ستاسې کسانو سره خبرې کوم د اساسي قانون بدلون مخنیوي لپاره زه خپله یو لاریون جوړوم سمه ده وایم په دې قانون کې کردانو ته ځای نه دی ورکړل شوی او تر پښو لاندې شوي خلک به کوڅو ته راووځي وروسته له هغې بیا ستاسې کار پیلېږي یعنې تاسې هر څه چې وایې ویې وایه تا سره تکړه کسان شته که نه
یو څو ورځې مخکې انا له غره نه ښکته شوې همدلته پټه ده هغه به دا کار حل کړي انا دې وویل نوم مې اورېدلی آخر به یې واورد له هغې سره م وپېژنو تاسې هم په دې وخت کې له فرصت نه سم د لاسه ګټه واخلئ او په سیمه کې ماینونه کېدی سمه ده اصلي پیښې باید د کند په مرکزونو کې رامنځته شي دلته خو ډېرې لویې خبرې روانې دي سمه ده ښاغلی څو کسانو سره حرکت وکړو عاقف څارګر او ثابت ورور چې دا خبرې واوري ډېر به خوشحاله شي صبر وکئ زه به بشپړ معلومات تاسې ته وروسته درکړم تاسې هغه ته په کتو حرکت وکئ بله سوها جانه همدا اوس باید ما پسې راشئ خیرت دی څه شوي دي پوښتنې بس که زر دلته راشه هېڅ چاته هم څه مه وایه زه ټپي شوی یم ټپي یې په تا څه شوي دي ها اوس ته چېرته یې عمراني سیمې کې یو پارک کې یم زر راشئ هله سمه ده همدا اوس درځم پام چې بل چېرته لاړ نه شي پیکاسه ما ته یو بیړنی کار پیدا شو باید زر لاړ شم وروسته به بې سره ګورو سمه ده په مخه دې د لیدو په هیله وروره د یوې ډوډۍ پیسې خوراکه 2 ورځې کېږي چې مې نه دي خوړلې له دې ځایه ورک شه خیرنه 1 لیره خوراکه ورور جانه 1 لیره خیر دی ومې ویل ځه ورک شه ځان مې رانه واخله خو پیسې رانه مه اخله ځه ورک شه هله 1 لیره خوراکه که نه ځه ورک شه الله الله له ورهان نه کوم خبر شته شهید شوی لږ مخکې یو خبر راغی خدای دې وبخي خدای دې وبخي خدای دې ټول ته د زړه صبر ورکړي څه شوي ارحان امیر صاحب موږ ته اجازه راکړئ هغه قاتل غواړو ارامه اوسئ سمه ده ارامه اوسئ بس دی نو ارامه اوسئ نو دا تاسې څه کفه هیله کوو ارامه اوسئ ټول ارامه اوسئ زموږ ملګری شهید شوی د رحیم ذات څنګ ته تللی اوس په داسې کارونو سره د هغه ارواحو عذاب مه ورکوئ هر څنګه چې وي هغه رزیل د عدالت له منګولو نشي تښتېدلی پوهېږم تاسې خفه یې ټول خفه یو دا فاني نړۍ هېچا ته هم نه پاتې کېږي موږ باید شکر وباسو چې دا شهید ملګری مو له دې نړۍ نه لاړ هغه زموږ دعا ته په تمه دی خدای دې کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي موږ باید ژمنه وکړو چې د هغه کورنۍ به بې کسه پرېنږدو نیازي لاره خلاصه کوي سمه ده امیر صاحب هله یې ملګرو لاړ شه مهرباني وکړئ ورځئ ملګرو ورځئ دیوه ډاکټر ته لاړ شو ډېر درد کوي راځه چې روغتون ته لاړ شو هله نه کېږي روغتون ته نشو تللی حضرول ته به لاړ شو نه داسې به پیسه ګورم خبر شي هېڅوک هم باید خبر نشي زما په اړه ځینې سندونه پیدا شوي ما ته به کوي مینیکه هیله کوم راسته وکړه اندېښنه مه کوه هېڅوک به هم خبر نشي خو ته به هېچا ته څه نه وایه که نه البته چې نه یې وایم ژمنه ده کلکه ژمنه ده یوه کس سره مې چې پخوا کار کوه هغه مې لور ته راغلی و له هغه سره زما په اړه ډېر مهم سندونه هم شته دي د بېلګې په توګه څه د زده کوونکو کورونه آی توبه خو پیساګور باید په دې خبره پوه شي همدا اوس دې له ما سره ژمنه وکړه مینیکه هېڅوک هم په دې اړه باید پوه نه شي که نه نو ما به ژوندی پرېنږدي یوازې ته خبرې او زه سمه ده ها اندېښنه مه کوه ارامه اوسه
زه ډېر با شخصیته سړی یم سوها باور وکړه راز ډېر ښه ساتم ته ما نه پېژنې وګوره پیساګور باید په دې خبره پوه نه شي سمه ده زه یې حلوم اوس باید حضرول ته لاړ شو چې یو ځل دې ټاپ وګوري سمه ده که پوښتنه یې وکړه یو پلمه به ورته وکړو خو څوک باید راباندې پوه نه شي سمه ده سمه ده راځه شیزو راځه پکاره احمد رضا رضایی یازي امر صاحب چیرته دی اظهارات کوټه کې خره ده څوک مو راوستلی کومې لارۍ لپاره چې موږ تللي وو که نه ښه په هغې کې هېڅ هم نه و په لارۍ کې وسله کسانو په موږ برید وکړ دا ته څه وایې زموږ ورهان هم وویشتل شو ژوند یې له لاسه ورکړ دا ته څه وایې نیازي والله همداسې د څرګر صاحب ټول ډېر خفه دي تاسې چا رالېږلې وئ خبرې وکړه زه په څه نه پوهېږم وسلې چا درکړې وې څنګه پوهېدی چې هغه لارې به درول کېږي نه پوهېدو همداسې یو تصادف و سمه ده ښه ده یعنې خبرې نه کوې زه په څه نه پوهېږم څه ووایم ښه ده اوس دا دروازه خلاصوم او سمدلاسه ټول دلته راغواړم دهلیز کې لسګونه غوسه شي لاس ورکم څه به در سره وکړي سر به دې در نه پرېږدي او د بیرغ په لرګي کې به یې پورته کړي پوه شوې ښه ده هلکانو یو ځل دلته راشئ دا سړی ته چا ټاکې سره یې کوي موږ تا سره معامله نه کوو ته باید موږ سره معامله وکړې حالا پایله که موږ پیکاس را ولېږلو وسلې په بل موټر کې ولېږلې هغه وسلې اوس چېرته دي نه پوهېږم هغو وسلو نه چېرته کار اخلئ په هغې هم نه پوهېږم رښتیا ووایه رښتیا وایم نه پوهېږم هېڅ څه دې نه دی اورېدلي څنګه نه پوهېږې هغه وسلې چا ته لاړې قسم کوم نه پوهېږم هغه کار مو وکړو چې موږ ته یې ویلي وو نجیب امره باید پیدا کړو چې هغه وسلې چېرته لېږدولي باور وکړه دا کار ماته ډېر لوی ښکاري راځه امر صاحب یوه شېبه راتللی شئ یوه خبره باید درته ووایو مهمه ده په اجازه مو څارنوال صاحب سمه ده ته د خپل کار وکړه عامر صاحب هغه خبر بې بنسټه و داسې هم نه ده هغوی خبر شوي وو چې موږ ته دا خبر را رسېدلی موږ ته یې لومه ایښې وه الله الله تا ته چا دا خبره کړې وه امر صاحب رانه غوښتل هغه سړي سره وګوري خو په تم ځای کې یو بل قسم و په تیاره کې مې ونیلې خو ټپي شوی لږ پاتې و چې رانه ووژني چا هغه خبریال نه هغه نه یو بل کس هم هلته و عامر صاحب هغه خبریال چېرته دی هغه موډه شو او وتښتېده خدای دې وکړي چې بیا راته زنګ ووهي هغه سره ډېر مهم سندونه شته عامر صاحب شفا دې وي اب دې ډېر ژور نه دی کوم درمل مې چې درته وویل هغه واخلې سمه ده تا ونیلې چې چا در باندې ډز وکړ نه له کوره وتلم چې یو ناڅاپه مخې ته مې یو موټر ودرېده وسله چې مې ولیده ځان مې په ځمکه وغورځاوه سوها جانه ګرانه له تا نه باید ډېره ښه ساتنه وکړو داسې خو نه کېږي زه د هېواد په امنیت باور نه لرم موږ تا ته باید د پیساګور یو کس درکړو مینک رښتیا وایي باید یو ساتونکی در سره وي شفا دې وي ښاغلی سوها همدا چې خبر شوم دلته راغلم
ځان بمونه په زحمت کوه ښاغلیه. دا کور مخې ته یې پرې وسله وال برید شوی. خدای ورسره مرسته. نه خپله هڅه کړې او زرې ځان په ځمکه غورځولی دی. له تا نه یې څه غوښتل سوها؟ نه پوهېږم ښاغلیه. موږ هم ویل چې سوها ته باید یو ساتونکی ورکو. ډېر ښه فکر مو کړی، البته چې ور به یې کړو. زموږ څارنوال په دې ورځو کې زموږ لپاره ډېر ارزښت لري. هر څه ته چې اړتیا وي ترسره یې کوي. د قاچاق وړونکو لیست خو تا سره وکه نه؟ هو شته. ښه سمه ده، پام کوه. سمه ده، سبا باید در ولېږم. ها سمه ده سمه ده. تا نیمه شپه د موټرو په تمځای کې څه کول؟ هو هغه کار مې وکړ. عامر صاحب هغه کس سره مې لیدل نو. الله که ممدونه وای درغلی بیا، که په تا کوم څه شوي وای بیا. هغه وسلوال کس به څوک وي؟ خبرې مه بدلوه ممدوحه. که بل ځل هغه کس درته زنګ ووهه ما ته هم خبر راکړه. ته هم بل ځل داسې خبرې علي کې په خبره پوه شوې. وګوره په دې ځان پوه کړه چې بل ځل دې بیا نه بخم. سمه ده عامر صاحب. ممدو به تا کور ته ورسوي. که کومه خبره و ما ته خبر راکوي. زر کوئ زر کوئ. راځه. مهرباني وکړئ زموږ غوښتی وم. له دې وروسته 40 ساعته له ښاغلي سوها سره یو ځای اوسه. چېرته چې ځي ته باید ورسره لاړ شي. سمه ده؟ امر مو پر ځای کېږي ښاغلیه. هېڅ اړتیا نشته ښاغلیه. څنګه داسې وایه استاده؟ ته زموږ د سترګو تور یې، زموږ ځان او ځیګر یې. په دې ورځو کې چې ډېر خلک هڅه کوي زموږ ډله له منځه ویسي. ستا په څېر تکړه څارنوالانو او هوښیارو کسانو ته موږ ټول ډېره اړتیا لرو. ولې داسې وایې ها؟ هله نو ته دې کور ته لاړ شه. لږ څه ارام وکړه ښاغلی سوها. په دواړو سترګو ښاغلي. له دې نه ښکاري چې سوها موږ ته دروغ وایي. مینیکا ښه له تا به واورم چې رښتیا څه دي. نور به څه وي؟ دا سړی رسوا شوی دی. کوم چا د زده کوونکو کورونو په اړه اسناد پیدا کړي. کله چې دی خبر شوی ډېر ډار شوی دی. هغه غواړي د خبر خپور کړي. هغه اسناد یې د ده لور رانه ته یې ورکول که نه؟ ته څه سپارښتنه لرې مینیکا؟ ښاغلیه حالت ښکاره دی او سزا یې هم ښکاره ده. رسوا شوی کوم کس ژوندی پاتې شوی چې سوها ژوندی پاتې شي. د ودات مړی به ستاسې مخ ته وغورځوم. اندېښنه ما وخته خپل یو ملګری ورلېږلی، کار به یې ختم کړي. دوی څه کوي ها؟ هغه پوهېږي نجیب احمد له ما سره ډېرې عجیبې خبرې وکړې. تاسې دلته یې؟ وسله دې وغورځوه.